جنرال سمیع سادات، جنرال دوستم او احمد مسعود نړۍ ته ویلي طالبانو سره تعامل افغانستان سره د خیانت په معنا ده. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په مراګزوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د جبهې مقاومت ګوند د رهبرۍ څوکۍ لپاره یو تن مدعي دی او احمد مسعود ته ویلي افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره بشري حقونه نقض شوي دي. 20 کلنې لاسته راوړنې له منځه تللي دي او طالبانو سره دغه هېواد د ځواکمنو ممالکو د نیابتي جګړو په ډګر بدل کړی دی. ښاغلی جنرال سمیع سادات، جنرال دوستم او احمد مسعود نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی دی چې د طالبانو حکومت سره افغانانو د استازي په توګه تعامل څخه ډډه وکړئ، ځکه په وینا یې دغه چاره له افغانانو افغانستان سره د خیانت په معنا ده. په جمهوریت کې د پنجشیر د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود اندېښنه ښودلې ده افغانستان کې 20 ترهګریزې ډلې فعاله شوې دي او د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي چې په وینا یې سیمې او نړۍ ته ګواښ دی. نوموړي زیاته کړې چې یو شمېر هیوادونه طالبانو ته افراطي پیسې ورکوي او دغه ډله بیا له همدې پیسو په ګټې اخیستنې د خپل حکومت تقویت لپاره کار کوي. د AFG چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.